سلامونه مو هرکلی کوم په دې هیله چې روغ او جوړ به یاستئ. پام وکړئ د دې مهال څو تازه او مهمو خبرونو ته. بلوڅ ازادي غوښتونکي غورځنګ BLA د خپل رسمي رسنیز چینل هیکل له لارې اعلان کړی چې په بلوچستان کې د هیروف تر نوم لاندې د عملیاتو لړۍ پیل کړې ده. د غورځنګ مشر بشیر زیب بلوچ په یو تازه ویډیویي پیغام کې د دغو عملیاتو د دویم پړاو د پیل خبر ورکړی او ویلي دي چې دا پړاو به پراخ، منظم او دوامدار وي. بشیر زیب بلوچ په خپل پیغام کې له بلوڅ ښځو او سړیو غوښتي چې د هغه په وینا د پاکستاني پوځ پر ضد ملي ازادۍ جګړه کې برخه واخلي. نوموړي ادعا کړې چې دا جګړه د بلوڅ ولس لپاره پریکړه کوونکې مرحله ده او ټینګار یې کړی چې مقاومت باید تر بریا پورې دوام ومومي. هغه ویلي د BLA هدف دا ده چې د بلوچستان طبیعي شتمني د بلوڅ ولس په واک کې پاتې شي او زیاته کړې ده چې د دوی په باور بلوڅ ولس له اوږدې مودې راهیسې له سیاسي، اقتصادي او ټولنیزې بېعدالتۍ سره مخ دی. په ویډیویي پیغام کې دا ادعا هم شوې چې بشیر زیب بلوچ هم پخپله د جنګ په لومړۍ کرښه کې شامل دی. بلوچان دغه عملیات په داسې وخت کې اعلانوي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر په یو خبري ناسته کې په ژړا شو او ویې منله چې د بلوچستان حالت تر ټولو خطرناک وخت ته رسېدلی. همدارنګه هغه ویلي چې امنیتي وضعیت له کنټرول وتلی او حکومت له سختو ننګونو سره مخ دی. بلخوا ځایي سرچینو ویلي دي چې بلوڅ ازادۍ غوښتونکو په یو وخت په پوځي کاروانونو، دولتي تاسیساتو او مهمو لارو بریدونه کړي دي چې له امله یې زیاتې ولسوالۍ له سقوط سره مخ دي او د حکومت له بشپړ کنټرول څخه وتلي دي. له بلې خوا د بلوڅانو د حقونو یو شمېر مدافعینو نوی کمپاین پیل کړی او له برطانیې یې غوښتي چې بلوچستان په رسمیت وپېژني. د دوی په وینا برطانیه په 1940 کال کې د هند د ویش پر مهال د پاکستان جوړېدو کې برخه درلوده او اوس اخلاقي مسؤلیت لري چې د بلوچستان د سیاسي وضعیت په اړه پریکړه وکړي. کمپاینران وایي د بلوچستان جمهوریت باید په رسمیت وپېژندل شي او هغه دوه اړخیز تړونونه چې د 19مې پیړۍ په اوږدو کې د بلوچستان او برطانیه ترمنځ شوي وو باید بیا نوي شي. بلخوا په اسلام آباد کې د برطانیه سفارت وروستي وسلوال بریدونه غندلي او ویلي دي چې د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان تر څنګ ولاړ دی او د سولې او امنیت ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې له تېرې ورځې راهیسې په بلوچستان کې د بلوڅ ازادۍ غوښتونکو لخوا پراخ عملیات روان دي چې په 10 لویو ښارونو کې لسګونه پاکستاني پوځیانو ته مرګ ژوبړه اړولې ده.